أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 219 شروع کو. په نن درس کې به متاسې آیت نمبر 149 او همدارنګه آیت نمبر 150 آیت نمبر 151 او آیت نمبر 152 او آیت نمبر 153 او آیت نمبر 154 ترجمه او تفسیر وکړو. اول به ترجمه ته راشو. یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړلی ان تطیعو که چېرته تاسو اطاعت وکړه الذین د هغه خلکو کفرو چې کفر یې کړی یردوکم نو بیرته به وګرځوي دغه کفار دغه خلک تاسې علی اعقابکم په پوندو د ستاسې یعنې د کفر طرف ته به تاسې وګرځوي فتنقلبو نو تاسې به وګرځوئ چی شی خاسرین تاوانیان زیانکاران بل الله بلکې الله چې دی مولاکم ستاسې مولا دی مدد کوونکی دی وهو خیر الناصرین او الله چې دی غوره بهترین مرسته کوونکی دی. سنلقي ډېر زر ده چې وابچومو فی قلوب الذین په زړونو د هغو خلکو کې کفرو چې کفر یې کړی الرعب رعب بما اشرکو په سبب د هغه څه چې دوی شرک کړی بالله الله سره ما لم ينزل چې هغه سره چې الله نه ده نازل کړی به په هغه باندې یعنی په دا شرک کولو باندې الله څه دلیل نه ده نازل کړی سلطانا څه دلیل ومأواهم النار او د دوی هستونګی دی یعنی د اوسېدلو ځای چې دی هغه دوزخ دی اور دی وبئس او ډېر بد ځای دی مثوى الظالمین هغه د اوسېدلو ځای د ظالمانو ولقد صدقكم الله او خامخا په تحقیق سره رښتیا کو الله تاسې ته وعده خپله وعده استحسونهم په هغه وخت کې چې کله وژل تاسې هغوی کافران باذنه په حکم د الله سره حتی تر هغه وخته پورې اذا فشلتم چې بزړه شوئ تاسې وتنازعتم او په خپلو منځونو کې مو سره مخالف شوئ فی الامر د نبي علیه السلام په مشورې کې په کار کې وعصیتم او تاسې نافرماني وکړه من بعد د هغه وروسته ما اراکم چې در وښودو تاسې ته الله ما تحبون هغه شی چې تاسې خوښوله منکم بعضې د تاسې نه من یرید الدنیا چې هغوی غوښتله دنیا و منکم او بعضې د تاسې نه من یرید الاخره چې هغوی آخرت غوښته ثم صرفکم بیا الله وګرځولی تاسې عنهم د دغو کافرانو څخه لیبتلیکم لپاره د دغې چې وازموي تاسې ولقد عفا عنکم او خامخا په تحقیق سره الله پاک عفا وکړه تاسې ته والله او الله چې د ذو فضل څښتن ده لوی فضل دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې استسعدون او تاسې رایاد کړو هغه وخت چې تاسې تلوی منډې مو ویلې ولا تلوون او نه مو کتل على احد هیڅ چاته والرسول او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یدعوکم تاسې اربللوی فی اخراکم هغه وروستی د تاسې نه فاصابکم نو سزا یې درکړه غمن په د هغه غم سره لکیله لپاره د دې چې تحزنو چې تاسې خفه کي علی ما فاتکم په هغه شي چې پاتې شو له تاسې څخه ولا ما اصابکم او نه په هغه شي چې ورسیږي تاسې ته والله او الله چې دی
خبیر خبردار ده بما تعملون پاغه شي چې تاسې کوئ. ثم انزل علیکم بیا نازل که الله پاک په تاسې باندې من بعد الغم د غم نه بعد امنتا چی شی هغه امن بېغمي نعاسا هغه پرکالی یعنی خوب یخشه چې لاندې کړه طائفة یوه ډله منکم د تاسې څخه و طائفة او بله طائفه چې هغه د منافقینو نه وه قد اهمتهم په تحقیق سره چې فکر کې غورځولي وی تاسې هغوی انفسهم د دوی نفسونو په غم کې فکر کې غورځولي وو هغوی انفسهم نفسونو د دوی یظنونه چې ګمانونه به کول دوی بالله په الله باندې غیر الحق په ناحقه ظن الجاهلیه لکه ګمان د جاهلیت یقولونه چې دوی به وی هل لنا من الامر من شیء آیا شته مونږ لپاره څه نصرت څه مدد څه بله برخه قل ورته وایه ای نبي علیه السلام ان الامر بېشک امر د نصرت چې دی کله ټول په ټوله لله الله دپاره دی یخفونه چې پټوي دوی دا منافقان فی انفسهم په خپلو ځانونو کې ما لا یبدونه چې هغوی نه هغه څه چې نه ظاهروي هغوی لکه تا ته یقولونه او هغوی یایي لو کان لنا که چېرته وای مو دپاره من الامر څه بل امر شیء څه څیز ما قتلنا هاهنا نو موږ به دلته نه وژل شوي قل ته ورته وایه لو کنتم که چېرته وای تاسې فی بیوتکم په خپلو کورونو کې لبرز الذین نو خامخا به راوتلي وو تاسې هغه خلک کتبه چې فرض کړی شوی د علیهم القتل په هغوی باندې دا وژل الی مضاجعهم په طرف د ځایونو د پرېوتلو خپلو کې ولیبتلی الله او لپاره د دغې چې الله امتحان واخلي وازموي ما فی صدورکم دا هغه څه چې تاسو په سینو کې دي ولیمحص او لپاره د دې چې ښکاره کړي الله پاک ما فی قلوبکم هغه څه چې تاسو په زړونو کې دي والله او الله چې د علیم ښه عالم دی بذات صدور په سینو ده په د سینو والاو باندې یعنی خاوندانو د سینو والا باندې. نن درس کې هم هماغه د غزوه احد تفصیل او بیان د ما تاسو ته هغه ورځ دا ټوله تفصیلي کړې وه د نن د اول آیات چې دی د 149 نمبر دغه آیات ربط د مخکني آیات سره واضح او معلوم دی چې دغه کې د کفار د منافقینو هغه وسوسې ته الله پاک اشاره کړې ده. د منافقینو وسوسه داسې وه چې کله هغه نبي علیه السلام سي درویغو پروپیګنډه مشهوره شوه چې نعوذ بالله هغه شهید شو نو دوی صحابه ورته راغلل چې بس داسې چل دی نبي علیه السلام دا دی مړ شو او بس داسې چل دی چې خپلو دینونو ته به واپس ووړو د اسلام دا به پرېږدو. نو الله پاک په هغوی باندې رد کوي چې نه دغو خبره ونه مانوئ که تاسې د دغو اطاعت وکړه نو تاسې به واپس هغه خپل زوړ کفر او جهالت تیارو ته څه شوئ وغورځوئ لکه څنګه مخکې آیات کې چې الله پاک پروني درس کې ویلي وو چې تاسې د نبي علیه السلام اطاعت کوئ نو په نن درس کې ورته یایي چې د منافقینو اطاعت ونه کوئ. یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې تاسې ایمان راوړی ان تطیعو که چېرته تاسې اطاعت وکړه الذین د هغه خلکو کفرو چې کفر یې کړی یردوکم نو وبګرځوي دوی تاسې علی اعقابکم په پوندو د تاسې خپلو فتنقلبو نو تاسې به وګرځوئ خاسرین تاوانیان یعنی واپس چې اسلام نه واوړې خپل کفر ته واوړې نو دا غټ تاوان دی. بل الله بلکې الله چې دی مولاکم مرسته کوونکی دی مدد کوونکی دی د تاسې وهو او الله چې دی خیر الناصرین ښه غوره مرسته کوونکی دی. سنلقي ډېر زر ده چې موږ واچوو فی قلوب الذین په زړونو د هغه خلکو کې کفرو چې کفر یې کړی الرعب
ډار یره بما اشرکو په سبب د هغه چې دوی شرک کړی دی بالله په الله سره ما لم ينزل په هغه څه چې الله یعنی په دغه شرک باندې الله نه دی نازل کړی به په دغه شرک باندې سلطانا څه دلیل ومأواهم النار او ټکانه د دوی چې دی ځای د دوی چې دی ځای د اوسېدو د دوی چې د دوزخ دی وبئس او ډېر بد مسوه هغه ځای چې د اوسېدو چې د منافقینو د کفارو الظالمین د ظالمانو یعنی دا ځای د ظالمانو چې ډېر بد ځای دی ښه ولقد صدقكم الله او په تحقیق سره رښتیا کړه تاسې ته الله وعده خپله وعده استحسونهم هغه وخت کې چې کله تاسې وژل د کفار باذنه په حکم د الله سره ښه دلته الله پاک هغه خپله وعده مسلمانانو ته وریادوي که نه نو اول کې خو چې وو مسلمانان ښه څه فاتحین روانو کفار ښه وویل په جنګ احد کې خو بیا هغه عارضي تاسو ته مو اورېدلي وو چې داسې یو ګډوډي جوړه شوه مسلمانانو هغه یو غره نه راکوز شول غنیمات په نیت چې غنیمات راټول کړو بس هغوی په زړه کې دا وه چې جنګ ختم شو خو هغې وه چې بیا لږ شکست غونته راغه بیا الله پاک څه کړل مسلمانان سره متحد کړل زړونو کې ورته اطمینان پیدا کړه نبی علیه السلام غږ وکړه نو ټول سره راټول شول او هغه کفار یې څه کړل وتښتول او شکست یې ویر کړه حتی تر هغه وخته پورې اذا فشلتم چې بې زړه شوي وئ تاسې وتنازعتم او مخالف شوي وئ تاسې فی الامر د نبی علیه السلام په هغه کار کې وعصیتم او نافرماني وکړه تاسې دا کس اما نبی علیه السلام چې صحابه ته ویلي وو چې تاسې به غره نه نه راکوزېږئ نو هغوی غریبانانو خو دا ګمان وه چې جنګ بس نوره ختم شه کس الله پاک ورته یایي وتنازعتم ما تاسو ته هغه ورځ ویلي وو که نه چې هغوی صحابه و خپلو کې سره څه شوه مخالفت پیدا شو یوې ډلې وي چې ما کوزېږو بلې ډلې وي چې نه بس کوزېږو جنګ نوره ختم شو نوره څه ورکې نشته دي نو الله پاک هغوی ته یادونه کوي چې تاسې هلته مخالفت وکړه نو لږ څه وشه شکست در کې راغه ښه من بعد ما اراکم له هغه وروسته چې در وښوده تاسې ته الله پاک ما تحبون هغه شی چې تاسې خوښ وه نو هغه کس خلک صحابه چې راکوزېدل هغوی ویل چې بس غنیمت به راټول کړو او دا غنیمت دا اوس تاسې زړه کې دا خبره رانشي چې صحابه نعوذ بالله د مال ډېر شوقیان وو او هغه غره نه اوس راکوز شول نه دا غنیمت دا جهاد کې راټولول دا هم عبادت دی هغوی وی چې بس دا جنګ ختم شه بس نوره به غنیمت راټول کړو خپلو ملګرو سره به مرسته وکړو نو هغوی په دغې پاره راکوز شول منکم بعضې د تاسې نه چې من یرید الدنیا هغه و چې دنیا غوښته و منکم او بعضې د تاسې نه چې من یرید الاخره هغه و چې آخرت غوښته کسه دلته چې الله پاک یې چې د بعضې صحابه و دنیا غوښته مطلب دا چې د غنیمت خو دنیاوي څیز دی که نه د هغوی غنیمت راټولوله هغې پاره راکوز شول یعنی دنیا یو قسم ته دنیا غوښتل نور هغه صحابه د دنیا شوقیان نه وو چې دلته بعضې خلکو زړونو کې څه بدګماني د صحابه په حق کې پیدا نه شي صحابه ډېر پاک او لوی خلک وو الله پاک او د الله رسول بار بار هر ځای کې ویلي دي چې موږ د دغو نه راضي یو هغوی ډېر لوی ایمان چښتنان وو هر ځای کې اسلام دپاره قرباني ور کړې ده ثم صرفکم بیا الله وګرځولو تاسې عنهم د دغو کافرانو څخه ښه لیبتلیکم لپاره د دې چې وازمایي تاسې یعنی مطلب څه مخکې کفار تاسې له مخې تښتېدل اوس خو تاسې مسلمانان د هغوی مخې کې څه کېږئ تښتوئ مطلب دا چې هغه صحابه راکوز شول نو شان هم کفارو حمله وکړه مخکې هم کفارو حمله وکړه مسلمانان منځ کې ارګیر شول ګاڼه ګوڼه شوه نو اوس الله پاک په دوی بل امتحان راوسته چې اوس ودرېږئ مخکې خو تاسې نه کفار تښول اوس به تاسې ته څه شي حالات لږ سخته شي
خو بیا هم ولقد عفا عنکم او خامخا په تحقیق سره الله عفو وکړه تاسې ته. بیا هم صحابو نه معمولي وړه غلطي وشوه، لوی جنگ ګټلی جنگ په بایلي جنگ باندې بدل شو، خو بیا هغوی چې دی خپلو قدمونې مضبوط ودرېدل او واپس جنگ څخه ګاډي طرف ته راوسته. الله څه یې تاسو ته عفو وکړه. والله او الله چې د ذو فضل چښتن دی د لوی فضل والا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې. استسعدون او یاد کړئ تاسې هغه وخت چې تاسې منډې ویلې ولا تلون او نه مو کتل شاته علی احد هیچ چاته والرسول او حال دا چې رسول صلی الله علیه وسلم یدعو تاسې اربللو فی اخراکم هغه وروستی د تاسې. دا مطلب دا چې هغه ګڼه ګوڼه حالات خراب شول نو مسلمان صحابه چې څوک په یو طرف ته منډې ویلې چا بل طرف ته منډې ویلې او نبي علیه السلام ورته غږونه کول چې یار واپس شو یار واپس شو. بیا هغه صحابه څه شول واپس در وګرځېدل. هغوی خو دا ګمان و چې نعوذ بالله نبي علیه السلام شهید شوی دی. نو په دغه کې چې د کعب ابن مالک رضی الله عنه چغې وکړې چې ای خلکو نبی علیه السلام چې دی نه دی شهید شوی هغه ژوندی دی تاسو چېرته تښتوئ چې دا غږ یې واورېده ټول صحابه واپس راټول شول. فاصابکم نو سزا یې ډېر کړه تاسې ته غمن په یو غم سره لکیلا غمن بغمن په یو غم سره بغمن په سبب د بل غم سره لکیلا لپاره د دې چې تحزنو تاسې خفه کي. نو الله پاک دوی ته یو قسم ته سزا ورکړه. سزا شکل شی وه چې دوی نه غمونه راوستل. دوی خو هغه د نبي علیه السلام خبره ونه منله نو الله پاک یو قسم ته هغه ګټلی جنګ په څوکه سخت کا او دوی ډېر خفه شول چې نبي علیه السلام نه شهید شو. نو الله پاک دا ټول کارونه دغې پاره په کول چې امتحان یې کړي. علی ما فاتکم لپاره په هغه شي چې پاتې شو له تاسې نه ولا ما اصابکم او نه په هغه شي چې ورسیږي تاسې ته. والله او الله چې دی خبیر ښه خبردار دی بما تعملون په هغه شي چې تاسې کوئ. ثم انزل علیکم بیا یې نازل کا په تاسې باندې من بعد الغم وروسته د دغه غم نه امنتن څه شی امن بغمي نعاسا هغه پرکالی یو قسم ته خوب. دا جهاد کې کیږي صحابه باندې هم شوي دي اول ښه تکلیف پر راغه بیا یو قسم ته الله طرف نه خوب پر راشي. هغه خوب د دغې دلیل وي چې اوس د الله مدد راغه هغه ستړیا هر څه سره ختمه شي. جنگ حالات کې هغه خبره څوک سترګې نشي غړوای او تا د خوب دیر شي نو چې خوب دیر شي دا د الله طرفه وي. طائفة منکم یوه ډله د تاسې نه وطائفة او بله طایفه وه چې د منافقینو څخه اهمتهم چې په تحقیق سره قد اهمتهم په تحقیق سره فکر کې غورځولي وو هغوی انفسهم نفسونو د دوی یظنون بالله چې ګمانونه به کول دوی په الله باندې غیر الحق په ناحقه سره ظن الجاهلیه لکه ګمان د جاهلیت. یقولون وایي دوی هل لنا آیا شته موږ لره من الامر څه نصرت دپاره کومه برخه. قلت ورته وایه نبي علیه السلام ان الامر چې بېشکه امر یعنی نصرت دا ټول کارونه مددونه چې دي کله دا ټول په ټوله لله خاص الله دپاره دي. یخفون فی انفسهم چې پټوي دوی منافقان په خپلو نفسونو کې ما لا یبدون لکه چې نه ظاهروي تا ته. یقولون او دوی یایي لو کان لنا که چېرته وای مو دپاره من الامر کوم کار کوم مسرت نه شیء یو څیز ما قتلنا هاهنا موږ نو مړه شوي دا غزي کې. قلت ورته وایه لو کنتم که چېرته وی تاسې فی بیوتکم په خپلو کورونو کې لبرز الذین نو خامخا به راوتلی و کتبه هغه کس چې فرض کړی شوی دی هغه خلکو باندې علیهم القتل په هغوی باندې جنګ الی مضاجعهم هغه کوم ځای کې یعنی خامخا به دوی قتل شوي وو په خپلو کوم ځایونو کې په ځای د بسترو کې په خپلو بسترو کې. دا
معلومه خبره ده چې چېرته دې پراوي ته به مړ کېږي. نو منافقینو دا پروپاګنډا شروع کړه چې د اوس د الله مدد نشته دی، مو چټي مدینې نه رووتو جنګ دپاره غزوه احد غره ته رووتو، که مو خپل کورو کې پاتې وای اوس به مو دا شکست نه خوړله. نو الله پاک ته جواب وکړه چې نه، دا خبره غلطه ده چې زه کور نه رووتم بازار کې مثال خو یا پلانکي ځای کې دا مشکل ماته ورسېده چې څه لیکل شوي وي هغه به تا ته خامخا رسېږي. ښه هغه پښتو کې یو شعر دی که نه، کړه غزه هیڅ له دښمنه مه ویرېږه، د ګور شپه په کور کې هیڅ څوک نه کوي نه، چې دښمن ته مخامخ شي څنګ ترې نه کړي، ملائک له عرشه پرې وایي آفرینه. نو چې چېرته دې پراوي هلته به مړ کېږي. وليبتلي الله، او لپاره د دې چې امتحان واخلي الله ما فی صدورکم هغه څه چې تاسو په سینو کې دي، ولیمحص، او لپاره د دې چې وازمایي ما فی قلوبکم هغه څه چې تاسو په زړونو کې دي، والله او الله چې دی علیم ښه عالم دی بذات الصدور په خاوندانو د سینو باندې. نن دپاره همدا درس بس دی، وما علینا الا البلاغ.